د چارو یو شمېر کارپوهان د ډیورنډ فرضي کرښې سره د افغان امنیتي ځواکونو نظامي مانورونه پر ځای او ښه اقدام ګڼي. تېره اونۍ پاکستاني نظامیانو یو ځل بیا د ننګرهار ولایت اړوند لعلپورې ولسوالۍ ته نږدې تحرکات ترسره کړل او په کونړ یو ځل بیا توغندیز بریدونه وکړل چې تېرو 3 ورځو کې افغان امنیتي ځواکونو هم د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د ګوشتي، پکتیا او سپین بولدک په ځینو سیمو کې نظامي مانورونه ترسره کړل. د ملي دفاع وزارت لوی درسیز جنرال یاسین زیا چې یادو مانورونو کې ګډون کړی و وایي افغان امنیتي ځواکونه دا وړتیا لري چې د کورنیو او بهرنیو دښمنانو پر وړاندې وجنګېږي. د نظامي چارو یو شمېر کارپوهان د افغان نظامیانو لخوا د نظامي مانورونو ترسره کول، احزارات نیول، ښوونه او روزنه کول د امنیتي ځواکونو لپاره یو اړینه کړنه ګڼي. دوی وایي د ډیورنډ فرضي او غیر قانوني کرښې سره د پاکستانیو ځواکونو تحرکات د ټولو نړیوالو نظامي اصولو خلاف کار دی. لومړی خو موږ ډیورنډ په رسمیت نه پیژنو، دویم بیا ما خط نه چې فرضي خط دی د ډیورنډ د هغې نه یو متر چې دوی مخکې راځي، معنا دا ده زموږ په هیواد باندې تعرض دی، دا د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. پاکستان حق نه لري او د دې پایلې به هم خرابوي. د نظامي چارو کارپوهان وایي افغان پوځ د یادو مانورونو ترسره کولو سره خپلو ګاونډیانو ته یو پیغام ورکړ چې د غیر قانوني تحرکاتو پر وړاندې به د غبرګون سره مخ شي او افغان امنیتي ځواکونه د بهرنیو تهدیدونو پر وړاندې ښه اقدام کولی شي. موږ جنګي تمرینات یا مشقونه دا تاییدو. ډېره ښه خبره د موږ د سربازانو، د موږ د افسرانو د مورال د لوړولو لپاره دا ښه کار ده، خو دا اوس باید نه وای سوي، دا به ډېر پخوانی سوی وای. د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب هم تېره میاشت ختیځو ولایتونو ته په خپل سفر کې ویلي وو چې افغان ځواکونه به د پاکستان له لوري د هرې واري شوي مرمۍ ځواب په 2 مرمیو ورکوي. زمونږ د خاورې دفاع زمونږ مسؤلیت دی، که کولی مو شو ولاړ به یو چې یو مرمۍ راویشتله 2 به ورغورځوو. یاد دې وي چې څو موده وړاندې هم پاکستاني ځواکونو سپین بولدک کې د افغانستان په خاوره ړندې مرمۍ ورکړې وي چې د افغان امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شول.